بسم الله الرحمن الرحیم. اول ورځ موږ د اوبو قسمونه ویلي موږ چې په کومو اوبو باندې انسان غسل چاردام وغیره کولی شي په استعمال کې راوستی شي د هغې اقسام مو بیان کړي. اوس ورپسې ځینې اوبه داسې وي چې د هغې استعمال په بعضې اوقاتو کې مکروه وي، ځینې داسې وي د هغې استعمال په بعضې اوقاتو کې بیخي جایز نه وي. نو د دې تقسیم یې تقریبا 5 قسمونو ته کړی دی. پیدانې نمبر قسم هغه دی چې د خپل پاکي بل هم پاکي خو لیکن کراهت پکې دی چې استعمال نشي نو خدا د خپل هم پاکي بل سیزم پاکي خو استعمال نشوي نو خدا په کوم صورت کې چې نورې پاکي اوبه ملاوي په کوم صورت کې چې نورې پاکي اوبه ملاوي دي نو په هغه صورت کې که استعمال نشوي نو خدا که نورې اوبه نه ملاوي دي نو بیا خیر د استعمال کې هیڅ کراهت پکې نشته. هغه کمې اوبه دي دا هغه اوبه دي چې چرګ وغیره ته نسکلو کې یا پښو ته نسکلو کې یا مار پکې خوله ووخي یا دغسې په کور کې یو خرګوش وغیره چا ساتلی داسې څیزونه پکې خوله ووخي نو په دغه څیزونو باندې دا اوبه پلیتېږي نه. البته که نورې پاکې اوبه موجودې وي بالکل صفا سوتره نو که هغه استعمال شو ډېره ښه خبره ده او که هغه نه وي موجودې نو بیا یې بلا کراهت استعمالولی شي. دویم نمبر قسم یې هغه دی چې بالکل پاکې دي او په دې باندې طهارت هم حاصلېږي، هیڅ کراهت پکې نشته دی. هغه خو بس هغه پاکې اوبه دي چې کومې په کور کې پرتې وي او سر هم پې پاسه پروت وي او هېڅ شی پکې نه غورځېږي، د هر څیز نه محفوظ وي. دریم نمبر قسم هغه اوبه دي چې پاکې دي خو لیکن د استعمال کې لږ غونته کې شک دی چې اوس استعمال یې کما که استعمال یې نه کما، په دې کې لږ غونته کې شک دی. نو په دې کې بیا یو طریقه کوي علما د دې د استعمال لپاره یو تدبیر جوړوي چې نورې اوبه نه وي ادا نورې پاکې اوبه نه وي دا هغه اوبه دي چې کله یو سړي کور کې خر وغیره ساتلی دی یا خچر دی هغه خچر پکې خوله ووهله یا ورکې خر خوله ووهله خر خچر دې استعمال کړلی خولې ووهله اوبې دې نه وڅښلې دا اوبه پاکې دي کپړو وغیره سره ولګېدلې بدن سره ولګېدې پلیتې نه راولي خو اوس په دې باندې چارهدام یا غسل وغیره کېږي که نه کېږي نو که نورې اوبه موجودې وي پاکې بیا خو دې نه استعمالوي. که پاکې اوبه نه وي نو په دې کې علما یو تدبیر ښیي. هغه تدبیر دا دی وایي چې یا اول تیمم وکړي بیا به د هغې نه وروستو په دې اوبو باندې چارهدام وکړي یا غسل اول تیمم بیا د هغې نه وروستو به په دې باندې چارهدام یا د غسل ضرورت وي د غسل لپاره به بیا استعمال او که نه پهله اوبه استعمالوي بیا وروستو تیمم کوي داسې هم صحیح ده. نو دا دواړه صورتونه په دې کې صحیح دي. دا 3 صورتونه بس دی، دا 3 مسلې ډېرې دي. پهلانې هغه اوبه ما وویلې چې د خپل هم پاکي دي بل هم پاکوي خو لږ غونته کې کراهت دی پکې په کوم صورت کې چې کله نورې اوبه موجودې وي. که نورې اوبه نه وي نو بیا پکې هېڅ کراهت نشته، بیا استعمالولی شي. هغه اوبه چې پېشو تسکلو کې چرګه تسکلو کې مار وغیره تسکلو کې نو دا اوبه پاکې دي بل هم پاکوي خو استعمال یې مکروه دی. دویم هغه اوبه چې بالکل صفا دي کومې چې عام طور موږ استعمالو چې څوک یې خوله وغیره هېڅ نه یې وهلي سر پې بند پروت دی پاکې پرتې دي. دریم نمبر هغه اوبه چې خر تسکل وکړه یا خچر ته نسکل وکړله او بیا نورې اوبه موجود وي نو په هغه صورت کې